بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو خویندو، زه احمد بشیر لقمانی د خوبونو تعبیر کوم. تاسو په دې ویډیو کې تاسو ته زه د شپږو خوبونو تعبیر کوم. هغه خوبونه ماته واتساپ باندې رالېږل شوي دي. تعبیر خواب لقمانی فیسبوک پیج ده، دغه لارې نه ماته رالېږل شوي دي. نو د شپږو خوبونو تعبیر د اول خوب ده باز نیول، باز یا شاهین دا نیول، دا په خوب کې څه تعبیر لري. دا بل خوب ده څه نارینه جارو وهي، نارینه په خوب ګوري څه هغه کوټه جارو کوي، د دې څه تعبیر ده. او بل خوب ده چې د چا ماشوم پیدا شوی وي او هغه مسافر وي او نوم منصور کېښودل شوی وي، منصور نوم، دا په خوب کې څه تعبیر لري. او بل خوب ده چې وفات شوی شخص یعنې مړی چاته پیسې ورکړي او چاته د ډوډۍ ست وکړي، ورته ووایي چې بېګا ته ډوډۍ کره موږ ته راشه ډوډۍ ته. او پل باندې تیریدل، دا بل خوب ده چې پل باندې تیریدل، چې څوک پل باندې تیریږي او پل نړیږي، یعنې غورځېږي د پل نه د صفا اوبو کې. د دې خوبونو تعبیر کوو انشاءالله. موږ سره اخره پورې پاتې شئ. که چینل کې نوي یاست نو چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، شیر کړئ. نو د اول خوب اورو. علیکم السلام. خوب مې لیدو استاد اول کې جنګ و، جنګ ولې په خوب کې لیدل؟ د صفات اوس ولاکل ته لګي چې چا سره مې جنګ و. ها د جنګ کې بیا د سړي سره وسله ورسره وه. ها وسله چې ورسره وه دغه کې مو وسله پیدا وکړه. دوه درې تنې مې روان وه، دوه بازان وسلام چې وی په سلامه خو اول کې غوڅ وم چې څټ ته راغون شوم، ښکته خوراک روغې غوڅ نه یې. بیا چې وځې پورې ته نه لوړم، غار و ځنګل و، په دغه ځنګله کې څوک موږ بوزان وتایایو، خلک شاهین وتایایي. صحیح ده. نو دا خوب لیدلی ده د ورور چې چا سره جنګي، بیا د سره سلانې، بیا هغه سره هم سلا پیدا شي، د سره هم سلا پیدا شي. نو سلا په خوب کې څه ده، دا د انسان دلیل ده، دعاګانې دي او اذکار ده او هغه دلیل د انسان ده چې په هغه باندې انسان د ځان حفاظت کوي. نو چې کله په خوب کې سلا سړی ګوري چې هغه ښه کار کوي او بندېږي نه، ډز صحیح وي، هر څه صحیح وي، نو معنا داسې ستا د کوم دلیل څه ده، دلایل څه دي، دا صحیح دي. او یا دعاګانې یا اذکار څه وایي، دا صحیح دي، دا ستا حفاظت انشاءالله کوي. او د دې خوب آخري حصه ده. بیا دا حصې د خوب دومره مهم نه و، خو د آخري حصه د خوب هغه مهم ده چې دی وایي چې زه شاهین نیسم، باز نیسم. نو دا باز نیول، شاهین نیول په خوب کې دا ډېر ښه تعبیر لري. دا په قوت باندې، د انسان په مردانګي باندې، د انسان په زور باندې تعبیر کیږي. څه که دشمني وي، څه خبرې وي، نو انشاءالله الله تعالی انسان ته نصرت ورکوي او د انسان هغه د یو سړي شخصیت او نرتوب دا ښیي. یعنې په اسانه باندې باز نیول، شکار کول، معنا داسې دا کم ستا څه کم شخصیت ده، کم نرتوب دی ده، نو هغه ستا په کنټرول کې ده او ته یې کنټرولوې او مناسب ځای کې ښکاره کوې. نو دا ډېر ښه تعبیر لري. والله تعالی اعلم. دا بل خوب ده یو چا لیکلی ده، وایي چې میاشت مخکې مې خوب لیده چې زما یو ماما وفات شوی، هغه مې خوا کې لیده چې یو طرف ته یو زوی او بل طرف ته بل زوی او مخامخ ورسره زه ناست یم. البته زامن یې صغیران دي، ماما سره مې بیرې دي، بیرې دوه دانې بیرې ماته او دوه خپل زامنو ته ورکړي. او دا خوب مې چې کله ولید، زه له دې خوبه ډېر ډارېدلم. نو دا د ډار خوب نه ده. مړی چې کله چاته چې ورکړي، دا ډېر ښه تعبیر لري. چې کله دې خوب ولیده چې یو مړی وي، چې هر څوک وي، ستا خپل وي یا بېګانه وي، مړی هغه تا ته چې درکوي په خوب کې، نو د دې معنا دا ده چې ستا یو ضایع شوی مال هغه بېرته تا ته راځي. ځکه دا مړی چې دا یو ضایع شوی شی ده، تللی شی ده، خو حقیقي دنیا ته تللی. نو چې کله تا ته یو شی درکوي، معنا دا ستا یو ضایع شوی شی، هغه ستا حق ده، هغه بېرته تا ته راګرځي. نو الله تعالی تا ته خیر رسوي او یو شی چې ستا له لاسه وتلي هغه تا ته بېرته راځي. او یو وران کار دی، یو خراب شوی کار دی، هغه بېرته الله درته جوړوي، مشکلات دې حل کېږي. دا ډېر ښه خوب ده، الله دې درته ښه کړي. والله تعالی اعلم. دا بل خوب ده، ورور اواز یې لېږلی ده. ورور مې ښې ټیک ټاک خیرت دی، امن دی، دعاګانې دي. ورور مې ما بېګا خو نو خو سهار و، ما یو خوب ولیدو سهار ټایم کې چې زه چېرته موږ تلي، مور مې زه یم او یو راسره بیا مې وراري په هغه پل باندې چې موږ را روان شو، نو هغه پل داسې نیمۍ ته چې را ورسېدو، نو هغه پل داسې د اوس باندې تختۍ، نو چې هغې باندې زه څنګه خپک کېدم، نو هغه موږ راوغورځېږو او سیند ته روان شو. سیند ته چې روان شو، نو ما سره مې دا ورکوټی
ورارۍ په یو لاس کې مې دا نیولي او بل لاس کې داسې یو تخته غوندې راشي، یو لاس کې مې تخته نیولي او د اوبو نه موږ راوځو او اوبه تکې شنې اوبه وي، صفا ښایسته اوبه وي. نو استاد د دې تعبیر هم راکړو، ډېره مننه. نو دا ورور خوب لیدلی ده چې چېرته روان ده او په اوبو باندې تېرېږي، پل ده او هغه پل نړېږي او دوی په اوبو کې غورځي، خو اوبه صفا اوبه وي او دوی بېرته د اوبو نه راوځي. نو دا ډېر ښه خوب ده. پل څه ده؟ پل په خوب کې دا انتقال ده یو مرحلې نه بل مرحلې ته، لکه د پل نه سړی د دریا د یو غاړې نه سیند یو غاړې نه بل غاړې ته اوړي. نو دغسې معنا ستا په ژوند کې یو اساسه مرحله ده، تصمیم نیسئ، د ښیښې وي، د سفر وي، د کاروبار وي، په دې مرحله کې تاسو ژوند تغییر کوي، یو بل مرحله د ژوند کې تاسو داخلیږئ. نو دې کې لږ احتیاط پکار ده او تاسو ته دا پکار ده چې تاسو په احتیاط سره مشورې سره خپل قدمونه واخلئ او دې لپاره چې مشکل سره مخ نشئ. نو د پل نړېدل معنا چې تاسو کوم واسطه لټوئ د خپل د کار لپاره، واسطه لټوئ، یو شناخته کس لټوئ، نو دا دومره اعتباري نه وي، یعنې په دې باندې دومره اعتبار مه کوئ. کوشش وکړئ چې ښه خپل یو کار څه کوئ، یو ښیښي کوئ، یو کاروبار وي، یو سفر وي، څه ښه هر څه منظم معلوم وي، هر څه صحیح وي، مطمئن وي، تجربه شوې لارې، تجربه شوی کار وي، نو هغه کار بیا وکئ. او څه کله یو کار معلوم نه او هغه امکانات د دې وي کې تاسو ته نقصان ورسیږي، نو هغه کار ته مه داخلیږئ. که چېرته داسې شو چې بیا هم یو مشکل یو تاسو ته پیښ شو یا پیښ شوی وي، نو دې مشکل نه انشاءالله تاسو وځئ، ته وایئ چې اوبه صفا دي او بېرته د اوبو نه ترې وځئ. یو لرګی وچ لرګی، نو وچ لرګی په خوب کې یو داسې کس ده، یو منافق انسان ده چې هغه نه ته ځان نه غواړې چې هغه ته ځان محتاج کړي، خو ځینې ځایونو کې ته محتاجېږي، که هغه ستا حریف وي، که ستا حسدګر دوست وي، هر څوک وي، نو ته ورسره ته یو معامله کوي او ځان وباسي، یو مشکل نه الله تعالی دې دغه مشکل نه ځان وباسي، وباسلو کوشش کوي او الله تعالی انشاءالله نجات درکوي. یعنې که څه مشکل کې واقع یې نو دا مشکل هم حل کېږي. خیر ده که یو هغه کس ته لږ محتاج شوې او لږ دغه شوې، خو دې مرحله نه انشاءالله تېرېږي او مشکل دې حلال کوي. الله تعالی مشکل حل کړه، والله تعالی اعلم. دا نور خوبونه دي. یو ورور لیکلی ده، وایي د کور نه زه مسافر یم، خوب مې لیده چې کور نه راپسې زنګ ووهي چې مبارک دې شه، زوی دې پیدا شوی، خو نوم یې منصور دی. وایي ځان سره وایم چې زموږ په نومونو کې عبد راځي، عبدالرحیم، عبدالرحمن، او دا خو بل ترتیب باندې کېښودل شو منصور. نو د منصور نوم په خوب کې لیدل دا ډېر ښه تعبیر لري. نبي علیه السلام دا نومونه چې دي دا په خوب کې په هغه معنا باندې تعبیر کړی. منصور دې خوب کې لیدلی چې ستا د زوی نوم منصور نوی پیدا شوی، زوی نوم د منصور ده او دا نور ویښی ده، معنا دا چې تا نصرت کوي، تا سره الله تعالی کومک کوي، که څه بندش وي، که څه مشکل دې وي، که څه حاجت دې وي، نو انشاءالله چې تا ته به الله تعالی نصرت درکوي، کومک به در سره کوي، مدد به در سره کوي، ستا مشکل به حل کېږي. منصور نوم خوب کې لیدل دا ډېر ښه تعبیر لري، والله تعالی اعلم. دویم خوب یې لیدلی ده چې 10 ورځې بعد مې ولیده چې کور ته تللی یم، سهار مې له خوبه راجګ کړي، وایي لاړ شه دوکان ته. دوکان ته چې لاړ شم، ورور مې ماته دوکان نیولی وي، چې ورشم د قصابي دوکان وي د چرګانو، خو زه په کار سم نه پوهېږم. وروسته مې یو کاکا یا تره چې وفات شوي هغه راپسې پیسې راکړي، هغه راشي پیسې راکړي او په خپل سر لاړ شي، غوښه را پرې کړي او ځان سره وایي چې ما یادوي چې دا کله په کار پوهېږي، مال نشي حلالولی، غوښه واخلي، ما ته وایي چې ماښام کور ته ډوډۍ ته راشه. نو په دې خوب کې نو دا 2 شیان مهم دي، 2 شیان دي چې هغه واضح دي، هغه مهم دي. یو دا چې دا وفات شوی کس ستا کاکا چې تره دې وفات شوی دی، دا تا ته پیسې درکوي، دا ډېر ښه تعبیر لري. تا ته پیسې درکوي معنا دا چې ستا چې کوم پیسې وي په چا باندې ضایع شوي وي، یا قرض وي، یا منکر وي هغه قرضدار، یا نور څه پیسې کاروبار وي، هغه مال دې چېرته بند وي، انشاءالله د مشکل حل کېږي. د ځمکې معامله یې نور څه معاملات وي، انشاءالله د مشکلات عمل کېږي او د پیسې او د حق دې بیرته تا ته راځي. دا پکې مهم ده. او بل دا پکې مهم ده چې تا ته وایي چې کور ته راشه ډوډۍ ته، نو د دوی کور ته تګ نو دا هم ښه تعبیر لري. کور ته راشه ډوډۍ ته معنا ستا خپلوي کېږي همدې کور کې، نو کېدای شي همدې تره سره ستاسو د تا یا د بل چا خپلوي وشي، تاسو سره نږدې کېږئ. نو دا دواړه حالتونه چې تا کتلي دي دا ښه تعبیر لري. هغه اول حصه د خوب دی چې هغه کې قصابي ده، چرګانو او په کار نه پوهېږي او غوښه هلته ځوړندي او تره دي، دا شیان چې دي بیا دا دومره مهم نه دي، ځکه دا 2 شیان په خوب کې د ستا مهم دي. نو دا مې درته ښه تعبیر کړه، الله دې درته ښه کړي، والله تعالی اعلم. او دا بل خوب ده، یو ورور لیکلی دی، وایي چې زه مور مې او د خاله لور مې یو کوټې ته دننه شو چې هلته مې د ماما لور ویده وي، نو دا کور د ماما لور دوی مې وي،
په ډیر ګمان او په اولاد چې په اولاد نقصان کړی وي نو ډیر مې زړه درد کوي ورباندې. نو دې وخت کې مور او د خاله لور مې دا کوټه بله لاره لرې دغه څخه ووځي حویلي نو زما ډیره زړه پې درد وکړي نو زه جګ شم جارو راواخلم او کوټه جارو کوم زر جارو کوم چې مور مې رانشي. کوټه مې نیمایي ډیره جارو کړې وي چې مور مې بیرته رادننه شي زر جارو بیرته واچوم او کینم. دا د دې لپاره ډارېږم چې داسې نه چې مور مې ووایي چې هلکې او جارو کوي. نو دا ډېر ښه خوب ده الله دې درته ښه کړي. په دې خوب کې هغه اولي حصه څه ده نو دا هغه نقصان د اولاد باندې دا انشاءالله په دې کې څه خیر شته دوی ته او څه شر پکې نشته. خو هغه اساسي حصه د دې دا ده چې ته په وارخطایي باندې جارو کوي او دا جارو ولې ته کوې نو جارو کول په خوب کې څه کله ته د یو بل چا کور جارو کوي یا یو نارینه یو ځای جارو کوي د دې معنا دا ده چې په دې کورنیو په منځ کې ستاسو کورنیو په منځ کې څه مشکلات دي څه خبرې دي څه خفګانونه دي ته دغه اصلاح کوشش کوي نو الله تعالی تا دې ته توفیق درکړي. دا ډېر ښه کار ده د اصلاح کوشش کوي چې دا اصلاح راشي کوشش کوي چې یو بل ته دوی خپلوان دا کورنۍ یو بل ته ښه ښکاره کړي د یو بل ښه بیان کړي نو دا ډېر ستا ښه صفت ده الله دې نور هم توفیق درکړي او ستاسو کورنۍ لپاره هم ته ډېر خیر انسان یې نو دا انشاءالله دا ستا د هلې ځلې به نتیجه ورکوي او ستاسو کورونو په منځ کې ستاسو کورنیو منځ کې به الله تعالی انشاءالله مینه او الفت جاري کوي او مشکلات عمل کېږي انشاءالله. نو دا و نن ورځ خوبونه فکر کوم یو بل خوب به پاتې یا به نه پاتې نو الله تعالی دې وکړي چې دا خوبونه دا ورونه منتظرو دا یو ورځ دوه ورځې دلته نت کار نه کوو واتساپ نو الله تعالی دې وکړي چې خپل خوبونو تعبیر دوی اورېدلي وي او وګورئ تاسو مطمئن شئ او که تاسو هم چېرته خوب لیدلی وي نو کولی شئ چې د واتساپ نه ماته ولیکئ د واتساپ کې نه واتساپ نمبر کې ماته خوب خپل یا ولیکئ پوره که نه غواړئ چې خپل تاسو اواز ویډیو کې راشي یوټیوب کې نشر شي او که غواړئ چې اواز هم یوټیوب کې نشر شي نو په اواز بیا ماته کیدئ او که فیسبوک ډېر کاروئ نو هلته هم تعبیر خواب لقماني زما فیسبوک پیج ده هلته مسنجر کې تاسو ماته خوب لیکلی شئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.